یوناما پنجشیر ته له بشري حقونو د سرغړونو د پلټنو لپاره پلاوی استولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پنجشیر ولایت ته یو پلاوی استولی چې په دې ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنې وکړي. یوناما دغه شان ویلي چې د سیاسي او بشري حقونو څانګې غړو یې په پنجشیر کې د طالبان د حکومت له والي محمد نسیم نوري سره هم لیدلی دي. یوناما وروسته له هغه په پنجشیر کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پلټنو خبر ورکوي چې د طالبان له واکمنېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې ترمنځ په جګړو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ځورول کېدو د ادعاو ترڅنګ ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې د طالبانو له لوري د مقاومت ملي جبهې اسیر شوي وسلوال پکې وژل کېږي. د بشري حقونو د څار سازمان د یوناما د یادې پریکړې هرکلی کړی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤله هیدربار که څه هم په تېرو 14 میاشتو کې د بشري حقونو د قضیو په څېړلو کې د یوناما په کار نیوکه کوي، خو د یوناما د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي.